سلامونه ځوانانو څرنګه یې امیر شهباز قلندر یم. اول د سره دا ځای معرفي کوم دا وګورئ دا د مونډا سیند دی. دغه مخامخ پول که تاسو ته ښکاري دا په سیلاب کې پرېوتی و، د دې د منځمۍ حصه چې کومه وه دا پرېوتې وه او بیا دې خواته دوی دا بل پول جوړ کړو. هسې عرضي طور دا جوړ کړی و، نو دا هم څو ورځې وړاندې چې دی بیا د اوبو د زیاتوالي د وجې چې د بیا دا هم پرېوته. د دې ناخوا ته په موهمن ډیم باندې کار هم شروع دی. دلته کې اوبه کله کمې شي کله زیاتې شي، دا ستونزې خیر راځي، خو بیا هم دې خوا ته کشتیانو والا شته دی، هغوی بس هغه لین دین روان کړی دی. خلک چې دی اوړي راوړي د سیند نه او ځي هغه خپل کار روزګار او خپل دارو مدار چې دی هغې جاري ساتلی دی. راځم خبرې له چې کومه خبره مې در سره شریکوله هغه دا ده چې یاره ډېره موده پس داسې راووتم د سیند غاړې ته یوازې. نور کله خو روزمه که نه د ملګرو سره، خو نن یک یوازې راووتم. موبایل مې فلایټ موډ ته واړو، مکمل هر څه مې ختم کړل. د دنیا یو انسان ته مې وخت ورنه که، هېڅ چا ته مې وخت ورنه که، صرف او صرف ځان ته مې وخت ورکړه. رالمه د ځان سره کېناستمه او څه خبرې اترې مې د ځان سره وکړلې، څه سوالونه مې وکړل، څه جوابونه راته میلاو شو. نو غوښتل مې دا چې یاره دا خپل اکسپیرینس، دا خپله تجربه چې دی دا د تاسو سره شریکه کړمه. مونږ چې کله د دنیا په شور کې یا د دنیا په دې کرپجن ماحول کې مونږ بوخت یو، نو په هغه وخت کې مونږ د خپل ځان دپاره یا د نور انسانانو دپاره یا هیڅ قسم چې دی یو داسې ګام په عملي توګه باندې چې دی هغه نشو اخیستلی او نه ورته ذهني طور چې دی تیار یو، نه مونږ سره څه پلاننګز وي، لکه هیڅ چې دی هغه مونږ برابر یعنې په طول باندې پوره نشو کولی. د هغې دپاره زما په اند باندې زما چې نن کومه تجربه وشوله، مخکې هم کله کله به داسې وشو چې یاره یو شیبه به د ځان سره یوازې کېناستمه او که څه ستونزې څه مسلې به وي، نو په هغې باندې به مې ځان له غور و فکر وکړو، خامخا څه ناسه جواب به راته میلاو شو، څه ناسه لاره به راته ازاده شوله مخې ته. نو نن هم چې دی په هغه لړ کې هغه شانته راووتلم. غوښتل مې دا ملګرو چې یاره که مونږ فکر وکړو، مونږ روزانه چې دی موبایل ته وخت ورکوو، مونږ فیسبوک ته وخت ورکوو، مونږ یوټیوب ته وخت ورکوو، مونږ مختلفو رسنیو ته چې دی وخت ورکوو، اضافي باسونو ته مونږ وخت ورکوو، بلکې هر یو څیز ته چې دی مونږ وخت ورکوو، خو مونږ هېڅکله ځان ته وخت ورنه کړو. که چېرې ځان ته مونږ وخت ورکوو نو زمونږ په مزو کې چې دی خلکو دا یو خبره کېنولې ده چېرې کوم سړی ځان سره یوازې ناست وي او ځان سره خبرې کوي، ځان سره مشورې کوي، نو دا سړی لیونی دی. او دا یو ډېر انتهایي مغالطه زمونږ په دې چاپېریال کې خوره شوې ده، بلکې په نړۍ کې په ډېرو ځایونو کې چې دی دا خبره خوره شوې ده. نو دا یو غټه مغالطه ده زما په اند باندې. انسان چې کله ځان سره کینی نو دی د دنیا د نورو کارونو د نورو هر څه نه چې دی هغه په شا شي، هغه په دغه ټیم کې صرف د خپل ځان سره دی ګویا شي. نو د انسان دننه چې کوم د هغه ذات کوم ضمیر وي، نو هغه هېڅکله چې دی انسان ته دروغ نه وایي، هغه انسان ته د انسان هغه خپل اصل څهره مخامخ کوي. مونږ دنیا کې که وګورو غیر چاپېره مونږ هر چا سره چې دی مختلف قسم اړیکې ساتو، ډیلینګز کوو که نه. په دې کې مونږ دروغجن هم یو، په دې کې مونږ منافقت هم کوو، په دې کې مونږ لکه هر ډول چې کوم دوکې دړاکې هر څه پکې مونږ کوو. خو چې کله مونږ خپل ذات ته مخامخ شو نو خپل ذات سره مونږ دوکه نشو کولی، هغه بیا مونږ ته په مخ باندې څپېړه راکوي. نو زما په خیال چې کوم خلک ځان سره نه کیني هغه د حقیقت نه مخ اړوي، هغه د دغه څپېړې نه یېرېږي. نو په دې وجه باندې زما په خیال یو کس چې دی خپل ځان له وخت نه ورکوي او نه ورکولی شي، چېرې دی د ځان سره کیني او ځان سره خبرې اترې وکړي او خپل ځان چې دی هغه راڅرګنده کړي دننه نه، چېرې زه څوک یم، زه څه کول غواړم، زما مقصد څه دی، چېرته به ځمه چېرته به نه ځمه، مخکې به زه څه کوم، موجوده ماله څه پکار دي. ملګرو باوري اوسئ، کله هم چې دی موقع درته میلاوېدله په ورځ کې زیات نه زیات نیمه ګنټه چې دی دا خپل ځان له ورکوئ، د خپل ځان سره کینئ، د خپل ذات سره خبرې کوئ
او د خپل ذات سره چې دی په یو خبر باندې مشوره کوي، ځان سره جنگ هم کوي، ځان سره مینه هم کوي، او د ځان سره سره چې دی په هر خبره باندې مشوره کوي او د ځان نه د هر سوال جواب هم غواړي. دا زه تاسو ته په یقین سره وایم چې کله ته د ځان نه سوال وکړي په خاموشۍ کې او صرف او صرف د ځان سره ناست دی، تا ته به د هر یو سوال جواب ملاویږي. چې کله ته خپل ذات ته یو دوه لارې کېږدې چېرې په دې کې زه په کومه لاره باندې روان شم، دا زه تا ته په یقین سره ویم، په باور سره دا خبره تا ته زه کوم چې هغه به تا ته د صحیح لارې انتخاب کوي چې ستا اصل لاره دا ده ته په دې باندې روان شې. ته دا کار په دې طریقه باندې وکړه. ملګرو ځان ته وخت ورکول دا یو ډېر مهم څیز دی، یو ډېره مهمه خبره ده. د ځان دپاره په ورځ کې خامخا وخت وباسئ. که په خوا کې مو داسې سیندونه وي راځئ د هغې د شور نه هم خوند اخلئ او خاموشۍ کې کښېنئ یو وړخته ځان له، که نه داسې هېڅ هم نه وي نو زما په خیال کورونه خو د هر چا شته دی، برسېده د کوټې چت ته خېږئ، د کلو اسمان د لاندې نشي په بدنه کمره کې او خپل ذات ته وخت ورکوئ. ولې چې دا زمونږ د ځان، دا زمونږ د ذات چې دی په مونږ باندې یو قسم له حق هم دی او قرض را باندې هم جمع کېږي چې کله مونږ د وخت نه ورکو. د دغې د وجې زما په خیال کله کله زمونږ نه لارې خطا شي، بې لارې شو. خپل ذات ته وخت ورکوئ او د خپل ځان سره چې دی ګویا کېږي، د خپل ذات سره ګویا کېږي او ځان ته مخکې لارې په لاره ښیي.